د پاکستان په سر د جنرال مبین او دیو طالب فعال جنجال. جنرال مبین وایي پاکستان د افغانانو دښمن دی او په ښکاره وایم دا چې نورې څه ویلي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د عبدالحنان په نوم یو طالب فعال چې ښکاري د ملا فضلو د ګوند سره اړیکې لري لیکلي د جنرال مبین رسنیز فعالیت په پاکستان کې مهاجرو ته ستونزې جوړوي. د پاکستان له ولس سره زموږ اوږدو اړیکو ته سخت زیان ورساوه. خلک داسې ګمان نه کوي چې دا د شخصي نظر وي. البته د اشغال پر وخت مبارزه د ستایلو ده خو اوس ښه نه دی روان. جنرال مبین په بیلابیلو ټویټونو کې ورته لیکلي د خپل ورور په خلاف د دښمن سره په روانه تبلیغاتي جګړه کې درېدل د بېغیرتۍ وروستی حد دی. کاش چې وجدان خرڅېدلی ما به درته اخیستی و. دا چې ناټو او جمهوریت زما د غږ په خاموشه کولو ناکام شول نو څو خرڅ شوي مزدوران به هم د ارمان ګور ته یوسي. پاکستان زموږ دښمن دی. دوست ویل ورته ظلم او جفا ده. دا ستونزې اوسنۍ نه دي، شرم دی. خلک در پورې خاندي. د استاد یاسر او د ملا ضعیف په شمول زرګونه افغانان چې هلته بې عزته شکنجه او مړي ژوندي ورک شوي هغه وخت خو زه نه وم. بل دا چې پاکستان به دومره کمزوری نه وي چې زما شخصي او د حکومت رسمي نظر نشي پیژندلی. د الله روی وکړئ، چاپلوسي مه کوئ، خپل ورور او ملګری د بل چا د ګټو لپاره مه قرباني کوه. پاکستان اوس ټولو افغانانو پیژندلی. هغوی چې له خپل ولس سره ښې اړیکې نه لري نو له افغانانو سره خو بیخي نه لري. ناټو ته لار ورکول، لال جومات ورانول، وزیرستان او باجوړ په وینو لمبولو یې ښه مثالونه دي. یو ځل بیا له خپل ادرس اعلان کوم چې زه یو آزاد افغان یم، هیڅ دولتي دنده نه لرم او نه هم له دولتي امتیازاتو برخمن یم. دا چې امارت د دې مملکت واګي په لاس کې لري په درنښت ورته قایل یم او اطاعت یې په ځان لازم بولم. زما په تړاو د ځینو ملګرو انتقادونه چې ګویا پاکستان سره مې اړیکې خرابې کړي بې اساسه بولم. پاکستان او افغانستان د دولتونو په صفت دومره کمزوری نه ده چې زما په څیر یو بې دندې افغان د دوی ترمنځ سیاسي اړیکې خرابې کړي. ډیر تاسف هغه مهال وکړم چې د سیاست له ادرسه احمقانه تبصره ووینم. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.